ښه راځو بسم الله الرحمن الرحیم. تېره ورځ موږ او تاسو فایل منیو خلاصه کړې وه. راځو اوس ایډیټ منیو ته. ایډیټ ډېر اسانه او ساده ده. په دې کې داسې کوم سخت شی نشته. اول د واره انډو ریډو ریپیټ او انډو منیجر دغه زموږ زده دي. انډو څه وایي او ریډو څه وایي دغه ټول موږ تاسو د وینډوز څخه دغه شان پېژنو او پر هغو باندې بحث او کار کړی دي. انشاءالله کوم ناولده شی به نه وي پکښې کې. انډو که چې تاسو یو کار سرته ورسوئ که غواړئ چې هغه بیرته شاته بوځي یا پر هغه پښیمانه سئ نو تاسو د څه څخه استفاده کوئ د انډو څخه. آخري کار چې ما کړی د انډو فیل رنګ مې ورکوي نو انډو هغه ایسته کړه. او بیا که غواړئ چې بل پسې ولاړ سئ انډو فیل بل یو ته مې فیل ورکړی و هغه ایسته کړه. دغه رقم کرا تاسو ځئ انډو شاته ځئ. او ریډو بیا که چې تاسو غواړئ بیرته مخته راسئ په ترتیب سره نو تاسو د څه څخه استفاده کوئ د انډو څخه د ریډو څخه استفاده کوئ. او بل بیا موږ ریپیټ لرو. ریپیټ بیا که چېرې تاسو یو کار سرته ورسوئ د مثال په ډول دغه ابجکټ ما یو څه غټ کړي. ریپیټ هغه کوم کار چې ما سرته ورسوي هغه یې وارې بیا وکړه تکرار یې کړه. ګوره زه بیا ریپیټ ووایم یو وارې بیا هغونه دی غټ کړي څونه چې ما غټ کړي هغونه بیا غټي. ریپیټ که چېرې موږ یو کار سرته ورسوو که غواړو چې هغه کار په هغونه اندازه سره بیا سرته ورسوو نو څه څخه استفاده کوو د ریپیټ څخه استفاده کوو. کنټرول آر شارټکټ دی. کنټرول زیډ د انډو دپاره او کنټرول شفټ زیډ د ریډو دپاره. کنټرول شفټ زیډ ریډو او کنټرول زیډ انډو. د هغه څخه راوروسته پسې موږ انډو منیجر لرو. تاسو تر کومه ځای پورې کولی شئ چې انډو سرته ورسوئ. یو خو موږ اول د واره دغه نوی ډاکومنټ چې موږ خلاص کړي یا سوی ډاکومنټ چې موږ خلاص کړي بیا موږ تقریبا 4 ابجکټونه کریټ کړي دي. ګوره دا ټول انډو منیجر موږ ته هغه کوم ځای پورې چې موږ انډو کولی شو هغه موږ ته ښکاره کوي. نو زه راڅنګه غواړم چې د دغه دریم قدم پورې راسم پر هغه باندې کلیک وکړه. ګوره هغه نور ټول ایسته کړل انډو یې کړل. څوم قدم ته رالي دریم قدم ته غواړم چې هغه اول قدم ته راسم. ګوره دا زموږ اول قدم کې موږ دا کار وکړي دغه ریکټنګل مو ترسیم کړي. یا غواړم چې پر مثال بیرته اخر ته راسم نو په انډو منیجر کې هغه اخر انتخابوم. د هغه څخه راوروسته پسې موږ کټ کافي او پیسټ لرو. کومه ستونزه شته پکښې کې پیسټ سپیشل. د پیسټ سپیشل په واسطه که چې تاسو یو لیکنه د یو بل ډاکومنټ څخه کاپي کړئ د ورډ څخه د ایکسل څخه نو په کوم فارمټ سره کاپي کوئ دلته تاسو د پیسټ څخه استفاده کوئ. پیسټ سپیشل په خاص ډول سره د لیکنې پیسټول. زه به راسم په ورډ کې به یو څه لیکنه ولیکم بیا به دې ځای څخه کاپي کړو او بیا به هلته پیسټ کړو. ښه دا به ساده یو لیکنه به ولیکم. دې ته به داسې یو فارمټ هم ورکړم. کنټرول سی کاپي به کوم. اوس زه به کورل ډرا ته غواړم چې دغه لیکنه څه به وکړم پیسټ یې کړم. نو پیسټ سپیشل ته راځو. په پیسټ سپیشل کې مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ په شکل ثبت کړل کې تاسو پیسټ کړئ. دوی لکه تاسو مکمل ډاکومنټ راوړئ چې موږ راوړئ ډاکومنټ راوړئ. انسرټ ابجکټ چې په نور پروګرامونو کې ویلی وو د پکچر په شکل یې راوړه. ریچ ټکسټ فارمټ لرونکي ټکسټ په شکل راوړه چې په شکل سره فارمټ لرونکي ټکسټ او ساده ټکسټ کوم انتخاب کړی وو فارمټ ځینې کوي یوازې لیکنې ته راوړي. او بل بیا پکچر انهانسډ چې دی میټا فایل لرو. یو ساده پکچر میټا فایل دی او بل بیا پکچر انهانسډ میټا فایل لرو. کوم چیرې د انتخاب کړی دی په پنجه شکل کې تاسو ته راوړي. په کوم شکل سره پنجه. او دا بل پکچر بیا شاته بیکګراوند هم ورکوي. نو کوم بیکګراوند ورکوئ نو میټا فایل سره انتخاب کوئ. بیکګراوند نور کوئ نو بیا انهانسډ میټا فایل انتخابوئ. او بل پیسټ لینک لرو. پیسټ لینک به تاسو کولی شئ هغه لیکنه د ډاکومنټ په شکل سره پیسټ کړئ او دی د هغه اصلي ډاکومنټ سره لینک هم لري. څه لري لینک لري. یعنې که چیرې په هغه اصلي ډاکومنټ کم تغیر راتلی نو ستاسو په همدې لیکنې کې به هم څه راځي تغیر راځي. اوس ما دی د پیسټ لینک په شکل مې راوړي. په کوم شکل سره پیسټ لینک. دلته ښکاره کېږي نه. لیکنه ولې نه پکښې ښکاره کېږي. رنګ یې رنګ یې فرق نه لري چې دی اوس ډبل کلیک ورباندې وکړي راخلاصېږي خو ښکاره کېږي نه. خیر رابسو دلته به یو څه تغیرات پکښې راولو. دغه احمد به واړو و لینک خو نه موږ لینک ورکړی دی نو لینک چې ورکړو حتما تغیرات پکښې راځي. لینک که چیرې موږ کړی وي نو تغیرات پکښې راځي ځکه چې موږ دې ته څه ورکړی دی لینک مو ورکړی دی. اوس به راسم دا به یو وارې ثبت کړم. د دې په ثبتولو کې خو به کومه ستونزه نه وي. رابسم په ډاکومنټس کې به یې ثبت کړم د احمد په نامه سره. دلته ګوره هغه لیکنه کې هغه فارمټینګ راغلی که نه دی راغلی. ګوره هغه شی چې ما تغیر پکښې راوستلم ځکه چې ما لینک پیسټ کړی و. چې پیسټ کړی و لینک پیسټ کړی و. کوم پوښتنه شته پکښې کې د هغه څخه راوروسته پسې موږ ډیلیټ لرو. یو ابجکټ په غواړو ډیلیټ یې کړئ. او د هغه څخه وروسته پسې موږ یو ډوپلیکیټ لرو او بل کلان لرو. ډوپلیکیټ څه وظیفه اجرا کوي کنټرول ډي شارټکټ دی.
ډوپلیکیټ که چیرې تاسو یو آبجیکټ ولرئ که غواړئ چې د هغه څخه په هماغه شکل سره یو کاپي واخلئ تاسو ډوپلیکیټ څخه استفاده کوئ کنټرول سی کنټرول وي او یا هم کنټرول ډي کنټرول ډي چې تاسو ووهئ دلته تاسو ته وایي د ډوپلیکیټ دا کاپي ځینې اخلئ کنټرول سی که موږ وکړو که بیرته کنټرول وي کړو هغه خو نو په خپله خوښ په موقعیت کې پیسټوي یا بیرته دی پر هغه موقعیت باندې پیسټوي خو ډوپلیکیټ بیا تاسو کولی شئ یو خاص اندازه ورکړئ چې دی څونه لري د ایکس محور باندې پر کم ځای باندې وي او د وای محور باندې پر کم ځای باندې وي هغه محورونو ته انتخابوي زور ته وایم ورټیکل په عمودي ډول دی دی 15 سانتي متره ځینې لري څو سانتي متره 15 او په افقي ډول څو سانتي متره ورته وایم په افقي ډول 10 سانتي متره اوس دغه کومه کاپي چې دغه آبجیکټ څخه اخلي ما خو دغه آبجیکټ باندې کنټرول ډي وهلی ده 15 سانتي متره به عمودي ډول لاړ شي هغه کاپي او 10 سانتي متره په افقي ډول راسي 10 سانتي متره په افقي ډول راځي او 2 سانتي متره په عمودي ډول ځي 15 سانتي متره اوس تاسو وکړئ کې ګوره دغه کاپي ځینې واخیستل 15 سانتي متره لوړ راغلل او 10 سانتي متره رسۍ خواته راغلل اوس که بیا کنټرول ډي ووهئ بله کاپي په هغه اندازه چې تاسو ورکړې وه هماغه اندازه ورکوي کنټرول ډي دغه رقم 10 سانتي متره رسۍ خواته او 15 سانتي متره لوړ ځي دا رقم د ټولو کاپیانې په همدې شکل سره ادامه لري راځه ما کنټرول ډي او بله کاپي هم ځینې اخلم څو کاپیان ځینې واخیستلې 2 کاپیان ځینې واخیستلې د هغه څخه راوروسته پسې موږ څه شی لرو کلان لرو کلان بیا څه وایي کلان هماندې د کنټرول ډي غوندې وظیفه اجرا کوي د څه شي غوندې وظیفه اجرا کوي کنټرول ډي همدغه ابجکټ دی راځم دې څخه یو کلان اخلم څه شي اخلم کلان ګوره عین په هماغه شکل کنټرول ډي چې موږ ځینې اخیستی وه دا هم چې ځینې واخیستل کاپي ځینې دغه فکر کوم هغه کلان کاپي ده غواړم چې بله کاپي ځینې واخلم نو بیا هم دا ابجکټ انتخابوم راځم چې استفاده کوم کلان څخه څو کاپیان ځینې واخیستلې 2 د کلان په واسطه او 2 چې په واسطه ځینې واخیستلې ډوپلیکیټ راځم د ابجکټ څخه بیا یو کلان اخلم سر مخلاصو د کلان ډوپلیکیټ په مابین کم فرق نشته خو یو فرق شته هغه فرق دا دی کوم چیرې ډوپلیکیټ په واسطه کاپي ځینې اخیستی وه او کوم چیرې د کلان په واسطه کاپي ځینې اخیستی وه ډوپلیکیټ که چیرې تاسو کاپي ځینې اخیستی وه که چیرې په اصلي فایل کې تغیر راسي د ډوپلیکیټ په فایلو کې تغیر نه راځي او د کلان فایلو کې تغیر راځي ګوره ما دا غټ کړل هغه د کلان په هغه کې تغیر راغلل ډوپلیکیټ کې تغیر راغلل کلان دا رقم دی چې هم کاپي ځینې اخلي او هم لینک ورسره لري خو ډوپلیکیټ په ساده حالت باندې پاتې اوس ګورم کلان که زه تغیرات پکې راوړم کوم ابجکټونه چې ما ځینې کلان کړي په هغو کې تغیر راځي خو په ډوپلیکیټ په خپل عادي حالت باندې پاتې په هغه کې کم تغیر نه راځي نو دا د کلان او ډوپلیکیټ مابین همدغه یو توپیر و د هغه څخه وروسته پسې کاپي پراپرټیز فرام ګورئ اوس نو د ابجکټ پراپرټیز څه شي دي پراپرټیز باید زده کړو پراپرټیز د یو ابجکټ آوټلاین رنګ دی فیل کلر دی دغه ته د پراپرټیز وایي چې ورته ویل کېږي د پراپرټیز ورته ویل کېږي د مثال په ډول سره زه به دا ډاکومنټ بند کړم یو بل ډاکومنټ به راخلاص کړم نوی خالي ډاکومنټ به راخلاص کړم راځم یو ابجکټ ترسیموم همداسې یو ابجکټ ترسیم کړي راځم F11 کښېکاږم دې ته داسې یو کانیکل فیل ورکوم او F12 کښېکاږم دې ته به په سور رنګ کې په 100 پراخوالي سره په 12 پراخوالي سره په دې سټایل سره به یو بارډر ورکو ګورې دغه ابجکټ ته ما داسې یو افیکټ مې ورکړی دی پر مثال داسې یو فیل مې ورکړی او داسې یو څه شي مې ورکړی دی بارډر مې ورکړی دی راځم یو بل ابجکټ دلته جوړوم اوس دغه ابجکټ ما انتخاب کړی دی کاپي پراپرټیز فرام زه غواړم د یو بل ابجکټ څخه پراپرټیز کاپي کړم د کوم ابجکټ څخه چې کاپي کوم آوټلاین پین د آوټلاین رنګونه ځینې کاپي کړم آوټلاین کلر ځینې کاپي کړم آوټلاین پین دغه آوټلاین سټایل ته وایي او آوټلاین کلر خو د آوټلاین رنګ او فیل د فیل کلر ځینې کاپي کړه او که چیرې بیا لیکنه وه ټیکس پراپرټیز بیا د لیکنې پراپرټیز ځینې کاپي کړه مثال کوم انډنټ ورکړی وي لیکنې ته لیست مو جوړ کړی وي داسې نور څه مو جوړ کړي هغه بیا ټیکس پراپرټیز دي اوس راځم ورته وایم چې هم آوټلاین پین کاپي کړه هم آوټلاین کلر کاپي کړه او هم فیل کاپي کړه اوکې که اوس نو ته وایي د کوم ابجکټ څخه کاپي کوي ورته وایم د همدې ابجکټ څخه کاپي کړم د دغه ابجکټ څخه به هغه ټوله پراپرټیز راکاپي کړي همدې ابجکټ ته ورکړي دا چې وظیفه ده د کاپي پراپرټیز فرام د هغه څخه وروسته سټپ ان ډیفیټ سټپ ان ډیفیټ که ستاسو په یاد وي موږ چې کنټرول ډي یا کنټرول شیفټ ډي ویلي وو هغه په یاد دی کنټرول ډي په یاد دی یا اوس چې مو ویل یو کاپي ځینې اخلي یو ډوپلیکیټ ځینې اخلي اوس سټپ ان ډیفیټ به څه وایي سټپ ان ډیفیټ که چېرې تاسو یو ابجکټ جوړ کړئ پر مثال همداسې یو ستوري پر دې ځای باندې ترسیموم یو ستوري پر دې ځای باندې ترسیم کړئ کنټرول ډي که زه ورباندې وهم خو یوه کاپي ځینې اخلي په هغه کوارډینیټس یا په هغه واحدو باندې چې ما ورته ویلي وه سټپ ان ډیفیټ که چېرې تاسو ټیک مارک ورکړئ سټپ ان ډیفیټ ټیک مارک ورکړئ تاسو ته بل پین ښکاره کوي چې درته ښکاره کوي یو پین درته ښکاره کوي د سټپ ان ډیفیټ په نامه سره په دې پین کې تاسو کولی شئ یو څه معلومې کاپیانې ځینې واخلئ په معلوم فاصلو سره یو څه معلومه کاپیان ځینې اخلي په چی سره په معلوم فاصلو سره اوس نو زه ورته وایم چې زه غواړم دې ستوري څخه 15 کاپیانې واخلم
اوس نو هوریزونټل په افقي ډول څونه فاصله ورکوي دا کاپیانو ته او ورټیکل په عمودي ډول څونه فاصله ورکوي. ورټیکل ته په عمودي ډول فاصله نه لري، هوریزونټل په افقي ډول دی. د دغه ابجکټو تر مابین 0.1 سانتي متر فاصله وي. افلایا کې څو کاپیان ځینې واخیستلې؟ 5. د هرې کاپي تر مابین څونه فاصله ده؟ 0.1. یا ورته وایم چې د هرې کاپي تر مابین د مثال ډول 2 سانتي متر فاصله وي. څو سانتي متر فاصله مابین کې 2 سانتي متر فاصله ده. اوس نو د فاصله چې تاسو کوئ سپیسینګ بټوین ابجکټس انتخاب دي. چې انتخاب دی سپیسینګ بټوین ابجکټس، یعنی زه چې کله کاپیان ځینې واخلم د ابجکټو مابینځ ته ګوري، د ابجکټو د یوه ژۍ ته ګوري، بل ژۍ تر مابینځ 1 سانتي متر 2 سانتي متر فاصله ورکړې ده. د ابجکټ د یوه ژۍ څخه د یوه ابجکټ د ژۍ څخه د بل ابجکټ د ژۍ پورې څو فاصله ورکړې ده؟ 2 سانتي متر فاصله ورکړې ده. او کوم چیرې دلته اپسټ انتخاب کړی وو، اپسټ بیا د ابجکټ د سنټر څخه فاصله ورکوي، د یوه ابجکټ سنټر څخه د بل ابجکټ سنټر پورې فاصله ورکوي. اوس که تاسو اپلای کړئ ګورئ د دې ابجکټ سنټر پر دې ځای باندې د بل ابجکټ سنټر 2 سانتي متر لري، د بل ابجکټ سنټر بیا 2 سانتي متر لري. سر مخلاصو ښه. نو زه راځم ورته وایم چې سپیسینګ بټوین. اوس نو کاپیان ځینې اخلئ رستې خوا ځینې اخلئ که چپې خواته. که چپې خواته غواړئ نو لیفټ انتخاب کړئ، کاپیان مقیمي خواته واخیستل ځینې چپې خواته، او کوم رستې خوا ځینې اخیستل بیا رایټ انتخاب وو. او که چیرې تاسو بیا اپسټ انتخاب کړئ، په اپسټ کې بیا څنګه چپې خواته فاصله ورکوئ، نو هغه بیا تاسو اوس 2 سانتي متر دي، نو هلته بیا راځو -1 سانتي متر یا -2 سانتي متر لیکو او بیا اپلای کوو. بیا به چپې خواته یا رستې خواته فاصله ځینې واخلئ. او که مو غوښتل چې په عمودي ډول هم فاصله ورکړئ نو تاسو راځئ ورټیکل ته. په ورټیکل کې راځم ورته وایم د ابجکټونو مابین فاصله ورکوم. څونه فاصله ورته وایم؟ 0 فاصله. اپ لوړې خواته او ډاون لاندې خواته ورته وایم ډاون لاندې خواته. څو کاپیان ځینې اخلم ورته وایم چې 3 کاپیان یې بس ته 3 کاپیان ځینې واخله. اپلای کړئ 3 کاپیان ځینې واخلئ. اوس ګورئ چپې خواته -1 سانتي متر ځي. څو سانتي متر ځي؟ -1 سانتي متر. هغه هم د ابجکټ د سنټرو څخه، او په عمودي ډول په خپل مابینځو کې فاصله سره لري 0 سانتي متر کمې خواته لاندې خواته. څو کاپیان ځینې اخلي مکملي؟ 3 کاپیانې. دا چې وظیفه وه د سټیپ ان پیټ وظیفه وه چې تاسو کولی شئ په یو پله د یو ابجکټ څخه ډېرې کاپیانې واخلي. د هغه څخه وروسته پسې سلیکټ آل لرو. ټول ابجکټونه انتخاب کړه، ټوله ټکسټ انتخاب کړه او ټوله ګایډلاینز انتخاب کړه. ابجکټونه خو پېژنو، شیپ یا شیپونه چې ټول موږ ترسمو دا ټول ابجکټونه شول. او د هغه څخه وروسته ټکسټ که چېرې تاسو لیکنه یا پر مثال ټکسټ باکسونه یا ټکسټونه ولرئ، که غواړئ چې هغه ټوله انتخاب کړئ نو د هغه دپاره بیا تاسو څخه استفاده کوئ د ټکسټ څخه استفاده کوئ. پر مثال ټکسټ دغه دلیل لرم دغه ابجکټ ته به یو څه فارمټینګ هم ورکړم چې وروسته زموږ په کارېږي. همداسې یو فیل کلر به ورکړم، دا دوهم رنګ به یې ورته تبدیل کړم. هر وخت که تاسو غواړئ په ګریډینټ کې یو کیفریم له منځه یوسئ، ډبل کلیک پر هغه کیفریم باندې کوئ، خپله ګریډینټ څه به کېږي هغه کیفریم بېرته له منځه ځي. راځم دا کیفریم ورته وایم چې دې کیفریم ته به همداسې یو سور رنګ ورکړم. اوکې ښه. راغلو چېرته فایند په سلیکټ آل ته. سلیکټ آل ابجکټ ټول ابجکټونه انتخاب. په ابجکټو کې نو ټکسټ باکسونه، شیپونه، عکسونه هر څه ټوله په ابجکټو کې راځي. بل بیا وایي چې سلیکټ ټکسټ، ټکسټونه ورته انتخاب کړه. یوازې څه انتخاب کړي موږ ته؟ ټکسټونه انتخاب. هغه که ټکسټ باکس که ساده پلیس هولډر یا ساده ټکسټ وي. د هغه څخه وروسته وایي ګایډلاینز. ګایډلاینز څه شي دی؟ ګایډلاین تر اوسه موږ تاسو نه پېژنو. ګایډلاینز کله چې تاسو دلته پر رولر باندې کلیک ونیسئ یو راکشویست دی دې ته ګایډلاینز ویل کېږي. ګایډلاینز صرف او صرف موږ د دې لپاره استفاده کوو چې موږ خپله صفحه په منظم ډول سره وویشو یا په منظم ډول هغه اندازه کوو یا معلومه اندازه ورباندې واخلو. نو موږ چې څخه استفاده کوو د ګایډلاین څخه استفاده کوو. نور دې په پرنټ او چاپ کې نه راځي، یوازې دلته موږ ته د لارښود په شکل سره معلومیږي. اوس سلیکټ آل ټوله انتخاب کړه. څه انتخاب کړه؟ ګایډلاینز. ټوله ګایډلاین انتخابوي، بیا ډیلیټ وهم هغه به څه وکړم ټوله ډیلیټ به کړم. نو سلیکټ آل ګایډلاینز ټوله ګایډلاینز انتخاب کړه. او سلیکټ نډز. سلیکټ نډز که چیرې موږ تاسو د د کرب په واسطه د بیزیر په واسطه یو داسې ابجکټ ترسیم کو او بیا هم یو ساده ابجکټ کرب ته تبدیل کړي، شیپ ټول که راواخلو نټ که چیرې انتخاب کړو خو یو نټ انتخاب سو، نټ یوې زلې ته ویل کېږي، یوه زله انتخابېږي. او سلیکټ آل نټز ټوله زله انتخاب کړم. ټوله زلې به د ابجکټ ته انتخاب کړي. بیا که هغه ټرانسفر کول یا کرب کول یا مو ډیلیټول هر تغیر چې پکښې راوستي. د هغه څخه راوروسته پسې موږ پاینټ ان ریپلیس لرو. پاینټ ابجکټ یو ابجکټ پیدا کړه او ریپلیس ابجکټ یو ابجکټ څه وکړه تبدیل کړه. پر مثال ابجکټونه ما ډېر زیات ترسیم کړي دي، زما څخه ابجکټ وکړي غواړم چې یو ابجکټ پیدا کړم. نو فایند ابجکټ. اوس نو بګین نیو سرچ او که تاسو مخکې سرچ ثبت کړي نو تاسو لاود سرچ فرام ډیسک د ډیسک څخه خلاصوي. ضرورت هم چې زه نوی سرچ جوړوم، ډیسک دغه ابجکټ ما ثبت کړی نه دی. اوس نو څه شي پیدا کړئ؟ ریکټینګل پیدا کړئ. دلته تاسو په څو خواصو باندې کولی شئ چې پیدا کړئ ابجکټونه پیدا کړئ. سټار پیدا کړئ، پولیګان پیدا کړئ، لیپس پیدا کړئ، ریکټینګلز پیدا کړئ. تاسو که د دې په شکلو ابجکټ ټایپ د ټایپو په شکل پیدا کوئ یا ټکسټونه پیدا کوئ، هر شي تاسو پیدا کوئ هغه ټیک مارک کوئ هغه شی پیدا کېږي.
او کوم غوښتل د پیل په نگاه څخه پیدا کړي مثال ته هم چې هغه ابجکټونه پیدا کړي چې پیل نه لري یا هغه ابجکټونه پیدا کړي چې یونیفارم پیل لري یا هغه ابجکټونه پیدا کړي پاونټین پیل مور کړي یا ګریډنټ مور کړي او هغه ابجکټونه پیدا کړي ټو کلر پیټرن مور کړي هغه ټیک مارک وي هغه ته پیدا کړي یا د آوټلاین خواص ورته وایي چې آوټلاین نه لري هغه ابجکټونه پیدا کړي چې آوټلاین پراپرټیز کې متغیرات راوستلي یا د مثال په ډول سپیشل افیکټونه مور کړی دي ورته هم هغه افیکټونه پیدا کړي چې موږ لینز ور کړی یا کنټاور کړی یا بلند ور کړی یا پرسپیکټیو کړی یا مینولف کړی یا ترانسپرنسي ور کړی نو تاسو کوم ابجکټونه پیدا کوئ زور ته وایم زما یوازې پیل کلر په یاد دی ما ټو کلر یونیفارم پیل ور کړی دغه پونټین پیل ور کړی ما ته هغه ابجکټونه پیدا کړ چې پونټین پیل ولري چې ولري پونټین پیل next شه Berta by you have chosen to find the following special fields pointing field some other find any pointing fields ټول پیدا ک او ک پوینټ سپیسیفیک د تاسو مشخص پوینټ پیل ته واس پلان کوي پوینټ پیل پیدا ک زور ته وامه مشخص متن معلوم هر یو چیرته ته پیدا ک next and finish دا دیو نه پیدا ک دا ابجیکټ پوینټ پیل لري پوینټ next کو مرتبل پیدا کی چې هغه شول لري پوینټ پیل ولري او پوینټ all ټول ته پیدا کوم پښتنه سبق چې دا غره کنو تاسو ټیکسټونه او ټول په دې شکل سره څه کوي پیدا کوي استه او دا غت سره پسې بیا وایي چې ریپلیس ابجیکټ یو ابجیکټ تبدیلوم په بل ابجیکټ باندې ریپلیس کلر یو رنگ تبدیلې ریپلیس کلر ماډل یو مکمل کلر پلیټ تبدیلې ریپلیس کلر پن آوټ لاین تبدیلې او ریپلیس پراپرټیز کده ټیکسټ پراپرټیز تبدیلې ضرورت هم زه یو رنگ تبدیلوم شه پاینټ کم رنگ پیدا کی زور ته وامه چې دا غسه کم رنگ پیدا کی دی تو رنگ دی پیدا کم رنگ پیدا کی تو رنگ د ابجیکټو کې دی وګرځي تو رنگ دی پیدا کی او هغه د ریپلیس تبدیل لیکي په څه باندې ورته هم پسره رنگ باندې اوس نو کم رنگونه د پیل کلرونه پیدا کړه او آوټلاین زور ته وامه چې پیل کلر دی پیدا کړي اوس نو اپلای ټو پوینټینګ پیلز په پوینټینګ پیل کې تغیرات راولي کیا په ټو کلر پیټرن کې تغیرات راولي کیا او په مونوکروم بیت ماپ کې تغیرات راولي کیا او زه هم په ټولو کې تغیرات راولي ګوره دا دی یو رنگ پیدا کړي ریپلیس دغه څه وکړه تبدیل کړه سره کوم رنگ باندې تبدیل کړي په هغه رنگ چې تاسو ته ویل او ریپلیس آل هر ځای چې تور رنگ واغه ټول څه وکړه په تور په دا ګلابي یا په د شنه رنگ باندې څه وکړه تبدیل کړه نو دا د ریپلیس کلر وظیفه څه وظیفه د پاینټ ریپلیس وظیفه پاینټ پیدا کړي او ریپلیس څه پکې تبدیل یو ابجیکټ په بل ابجیکټ باندې تاسو کولای شئ تبدیل کړئ پاینټ ټیکسټ په ورډ کې مویل په ایکسل کې مویل چې لیکنه پیدا کوي بل باندې تبدیلوي ریپلیس په هغه په واسطه کوم پښتنه سبق شکل نو دا به ایډیټ مینو سبا د خیر بیا مشتاس ان شاء الله وی مینو باندې کار وکړو نن لپاره هم دومره بس